نقطه ځان پوي دین زده کوي یا دین بل تخی دا غي کوشش کوي خو چې پوره په دین خبردار شي او د قران شریف او د حدیث او علم زده کی هغه تبع عالم وي او جمع علما ده. اوس دا کوم خلق درونو د خدای پنځ د دې څه مرتبه شته او کنيشته نو علما دا الله ډېر خوښ مخلوق دی، الله ته ډېر نږدې بندگان دي. او قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. چې دا علما او غیر علما، مولا او امی، دا دواړه برابر دي؟ چرته دواړه برابر نه دي. دا خدای پنځ يرفع الله الذين آمنوا والذين اوتوا العلم درجات. مسلمان د الله لوی مرتبه ورکړي ده په انسانانو کې او په مخلوق کې، او بیا په مسلمانانو کې چې کوم علما دي د دې ډېر لوی درجې دي او ډېر لوی مرتبه دي د خدای پنځ. الله دې زمونږ بچي عالمان جوړ کړي په خوند او په قدر به بیا ال پیشي چې ستا بچي عالم شي، په دنیا کې به هم قدر یو په آخرت کې د خدای په نسبت لویه مرتبه لري. زمارونو یو بادشاہ تیر شوی دی هارون الرشید، دا زمون په دې دور کې محمود غزنوی رحمت الله علیه. ګوره بادشاہ ته څوک رحمه الله نه وي، رحمت الله علیه ورته نه وي. چې لوی ولی او لوی بزرگ وي نو خلق ورته دا لفظ استعمالی رحمه الله یا رحمت الله تعالی علیه. او دې بادشاہ تیر شوی دی او زمونږ د خولې نه ورسره دعا کېږي. ولې؟ ځکه یو مجاهد بادشاہ د دین لوی خدمت یې کړی. د افغانستان او د ایران د علاقې نه را روان او بیا زمونږ پاکستان هندوپاک چې ورته وایي دا یو ملک یو علاقه وه، او بیا هندوستان ته ورسېد او زمونږ د تعلیم یافترونه دې ته تاریخ به څه ناڅه اورېدلي سومنات، دا د هندوانو لویه ګرجه وه. لکه څنګه چې زمونږ یو لوی جومات دی په لاهور کې شاهي مسجد شو مثلا، یا په کراچۍ کې یا په اسلام آباد کې غټ غټ جوماتونه دي. دارنګې په هندوستان کې د دې لویه ګرجه وه او بوتان پکې پراته سومنات، فاتح سومنات په سومنات د پاسه جنډه ودروله. داسې وړه خبره نه ده چې یو سړی په اس باندې سور دی او نیغ یو په سومنات جنډه ودروي. په لار کې ډېر رکاوټونه دي. دا علاقه د هندوانو د سیکانو علاقه وه. په دې علاقه د هندوانو غټ غټ پنډتانو او د هندوانو حکومتونه او دورونه، نو د علاقه کې به جهاد کو، علاقه به قبضه کړه، یو خپل مشر به ولا مقرر که بیا به لاړ بلې علاقې ته، هلته به جهاد کو، به قبضه کړه او خپل بیرغ د اسلام او جنډه د اسلام به خفه کړه. بیا به تاسو اندازه ولګوئ په هندوستان کې لږ هندوان دي، هغه ټول د هندوانو نه ډک دی. بیا په یو یو کلي او په یو یو علاقه د اسونو د پیادو لښکر او د تورو او د غشو د نیزو جنګ اخره کې ورسېد د هغوی غلبې مرکز ته او سومنات یې فتح کړ. مسلمان کې غیرت نشته، ګنې زه درته دا تاریخي خبره به وکړم، خبره به اوږده شي چې د هندو نه بې غیرته قوم په مخ د ځمکه بل نشته. کله هم چې په دوی مسلمان لږې خپې ترپولې دي نو دوی بیا چوکا او لینده او غشې او نیزه او توره په ځمکه غورځولې دي او لمنې په ځان راړولې ده او تښتېدلې. خو نن که دا زمونږ هندوان راځي او کله په پاکستان حمله کوي، کله ستا نه بنګلادیش نیسي او کله څه کوي کله څه کوي. نن په مسلمان کې غیرت نشته، مسلمان بې غیرته شوی دی. ګنې قسم دی چې په مسلمان کې غیرت راغلی دی نو دی د قسطنطنیې فاتح ګرځېدلی دی، دی د روم فاتح ګرځېدلی دی، دی شام او مصر د فتح کړي دي، هندوستان د فتح کړی دی، ازبکستان او تاجکستان د قبضه کړی. نو دی لاړ او صاحب هلته کې
دا غلویه ګرجه فتح کړه او چې څومره بوتانو یو یو به ماتاو په دې ګرجه کې یو لوی بوتو او تاریخ لیکي ګوره دا باطل خلک همځان له دلیل پیدا کی مصنوعي دلیل خو خلک چې مرګري کوي نو ځان له دلیل پیدا کی څوک به چاړه راوالي په خولې به منډي جادو مادو وکړي څوک به سیبا دغه راوالي سکار راوالي خوري به وایي ته خو به دا خواله کزبرګ دی کار خولې ته اچوي او چاړه په خولې منډي څوک به شیشې راوالي کرپوي به وایي دا خو زبرګ دی دا خو شیشې کرپوي زبرګي ګورلو په دې نه ده شیشې کرپول چاړه په خولې منډل او اور خوړل دا نه چې یو پیغمبر کړی دي او نه چې ابو بکر صدیق اور خوړل دي او نه عمر فاروق په خېټه چاړه منډل او نه یو پیغمبر او داغه مرګرو دا کارونه کوي بزرګي او ولایت د پیغمبر علی السلام په تابعدار کې پاوال وتل زبرګي نه ده دا خو صح ساحرم پاوال وتی ګرم سیس په یو کلب تیرول زبرګي نه ده دا خو جادوګرم کولی زبرګي په دې کې چې د الله او د هغه د رسول په طریقو د هغې په دین باندې سړی مکمل رواني نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که یو سړی د انور راوالي په دې لاس کې درته کېږي او دا سپومۍ راته په دا بل لاس کې کېږي خو د دې ګوتې د بند عمره د شریعت مخالفي شریعت کمی پکې وي دا به جادوګر او ساحر وي دا به د خدای نیک بنده ني نو مونږ که نیک او بد ګورو د شریعت په کسوټۍ به یې ګورو چې یو سړی لاړ شي او زرګر نه کالي اخلي یا کالي پې خرڅوي هغه سره یو تور دا اوبه مو به بندې کړو دا بندې کړه ښه یو ګزارم کېږي دا مجلس کې انتشار راځي نو هغه له